یو څو داسې نمونه درته ښیم چې دا هیڅکله پر دې خپل اولاد باندې دا نمونه مه ږدئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د کم چا نمونه دغسې ول لکه دا زه چې در ښیم دا به د قیامت په ورځ باندې بدترینه خلک وي. دا به د قیامت په ورځ باندې ډېر بد خلک وي، په بد حالاتو کې به وي. ګوره چې کله نوم ایږدې پر دې خپل اولاد باندې د کتاب د احادیثو چې کوم نمونه راغلي او چې صحیح معنا یې وي، د یو عالم څخه پوښتنه وکړه، د یو مفتي څخه پوښتنه وکړه، پر دې خپل اولاد باندې ښه نوم کښېږدي. او نوم ایښول دغه تاثیر لري. هغه یو صحابي راغلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل زما په کور کې ډېر زیات غمونه وي، اختلافات وي. نبي اسلام ورته وویل نوم دې چې دی هغه ورته حزن. حزن په عربي کې وغم ته وایي. نبي اسلام ورته وویل چې دا نوم دې چینج کړه. نو دا نوم هم ډېر زیات اثر لري. نن یو څو نمونه درته ښیم چې هېڅکله دا پر دې خپل اولاد باندې مه ښایئ. یو شامر، شازین او شاور. دغه درې نمونه مې درته ذکر کړل چې هېڅکله پر دې خپل اولاد باندې دا نمونه مه ږدئ.